سلامونه ولیکي. زه مسافر له افغان ټک په هیله واسطه په چوپړ کې حاضر یم. راځئ نن په دې خبرې وکړو چې څنګه کولی شو چې د HTML ایکسټنشن جوړه کړو. یعنې موږ خپل اول پیج څنګه کولی شو چې جوړ کړو. هغې لپاره موږ ته نوټ پیډ او یا ټیکسټ ایډیټر پکار دی. نو موږ به خپل نوټ پیډ او یا ټیکسټ ایډیټر اوپن کړو او پس له هغې به موږ د HTML کوډ ولیکو کوم چې موږ ته پکار دی. او HTML کوډ لیکل ناولکې هغه ملګري کوم چې زموږ چینل ته نوي راغلي دي هغې څخه هیله ده چې زموږ چینل ته سبسکرایب کړي او خپلو نورو ملګرو سره دې هم زموږ ویډیو شریکه کړي. ټول ناوله کې چې موږ ته ضرورت دی هغې لپاره موږ ته فرست ټیګ دی دیټ کال HTML. کله چې موږ هر یو ټیګ شروع کوو نو هغې لپاره موږ ته باید کلوز ټیګ هم پکار وي. نو هغې لپاره کله چې موږ سٹارٹ ٹیگ شروع کو نو باید موږ اینڈ ټیګ هم شروع کو. د اینڈ ټیګ څه علامه ده موږ څنګه پوهیږو چې دا اینډ ټیګ دی یا کلوزینګ ټیګ دی. HTML سٹارٹ ټیګ سره سلیش نشته او HTML کلوز ټیګ سره سلیش نشته دی. نو دې دا معلومیږي چې دا یو کلوزینګ ټیګ دی. نو بیا موږ ته هیډ پکار دی او همداسې هیډ به موږ سٹارټ کړو او دین همداسې به موږ هیډ کلوز کړو. او هیډ دننه موږ ته ټایټل پکار دی کوم چې زموږ ویب سایټ اوپن شي د هغې فرست ټیب کې موږ ته باید ښکاره شي. نو ټایټل په منځ کې زموږ لیکنه هر څه چې تاسو غواړئ هغه ولیکئ. پس له هغې تاسو ټایټل کلوز کړئ. پس له هغې نو بیا تاسو کولی شئ چې نور هم غواړئ تفصیلي دې په اړه د پیج په اړه تفصیلي لیکنه وکړئ. نو تاسو ته باید پکار دی چې بوډي ټیګ جوړ کړئ. نو بوډي ټیګ لپاره هم موږ ته باید پکار دی موږ بوډي سٹارټ کړو او پس له هغې موږ بوډي بند کړو او بیا به موږ دا سیو کړو. کله چې دا موږ سیو کوو نو هلته باید موږ ډاټ HTML ایکسټنشن ولیکو. کله چې دې سره موږ ډاټ HTML ایکسټنشن ولیکو نو بیا سیو کړو. نو زموږ دا لیکنه چې کومه دا کنورټ شي د ویب پیج په شکل. او که چیرې ستاسو پښتو لیکنه کوئ نو هغې لپاره به تاسو ته حتما لاندې انکوډینګ کې UTF-8 په سلیکټ کوئ. آنسي نه به UTF سلیکټ کوئ. پس د هغې به تاسو سیف باندې کلیک وکړئ او پس له هغې به موږ چیک کړو آیا چې زموږ پیج کار کوي او که نه کوي. تاسو کتلی شئ چې زموږ پیج کار کوي او دلته زموږ ته پاته په ټیب کې موږ ته ښکاري چې کمپیوټر لیکلی دی او لاندې په ولیکي موږ ته د کمپیوټر تاریخ او د کمپیوټر جوړه. دا یو وړه شانتې ویډیو وه. هیله کوم چې ستاسو ته به خوښه شوي. که چیرې ستاسو مشکل وي او څه پوښتنه وي نو پلیز کومنټ کې ماته ووایئ. مننه.